سلامونه، ورځ مو پخیر. د افغانستان او سیمې تازه خبرونو سره احمد باتورزی ستاسو په خدمت کې یم. اول یو بیړنی خبر. د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د خوراکي توکو د نشتون له کبله د یوې کورنۍ 4 غړو د چت په پکې کې پړی واچو او د راکوزول نه بعد یې په کباړي باندې خرڅ کړ. اوس خارجي خبرونه. پاکستان یو ځل بیا کریډ خو ورو بخه دا 500 روپۍ واخه 400 روپۍ کارت واخله او 100 روپۍ ستاسو صحیح ده؟ صحیح ده صحیح خیر را دی وړې نو ورو کارتونه خلاص شوي دا 400 روپۍ دی واخله. د نجلۍ جګه نری پوزه لکه بینډۍ چې تربوجۍ وتلې وینه. یا الله زما په کاروبار کې برکت واچي. اے خلکو امین نه وای ولې دا ظالم د کپنونو کاروبار کوي. لاره زیاتی خو واده راته وکړه کنه، زما یې را روان ده. زوی جانه تو خو وینې په افغانستان کې حالات خراب دي، څه لږ غله دانه پیدا سوه واده به درته وکړم. غله دانه پلاره ته ماته ښځه کوې که مړز. نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې د هلکانو مخ دومره لایکونه نه اخلي لکه د جنکیانو سټ. چین ته یې وشرمولو، خدای م غر که. مخکې به زه ډېر زیات خفه وم، بیا مې 3 میاشتې د انګلیش کورس وویل، اوس خفه نه یم، سیډ یم. هغه جنکۍ اوس په خپل پروفایل د هندي فلم د جنکو عکسونه لګوي، کومې به چې بازار ته د خریداري لپاره تلې نو د لیست په سر کې به یې د سپږو د شامپو نوم لیکلی و. انډیواله ستا خو 2 ښځې دي چې یو دې وهي بل به دې خلاصوي. نه یاره، یو مې ورته نیسي او بله مې وهي. هغې به راته ویل که ته زما نه شوې نو مړه به شم. نن یې 3م زوی پیدا شو او دا به لا مړه کېږي.